نن سبا زه ګورم چې طالبان بیا هم د فتح خبره کوي او زما باور دا دی هر طالب چې دا وایي چې افغانستان مو فتح کوي هغه بد کوي او زه دلایل درته وایم چې ولې بد کوي. ګورئ فتح هغه وخت کیږي کله چې جنگ او جګړه د اسلام او د کفارو ترمنځ وي. خو کله چې جګړه د لوی قدرتونو لپاره وي، کله چې جګړه استخباراتي وي، کله چې جګړه نیابتي وي، دا بیا د اسلام لپاره جګړه نه دا فتح شمیرل کیږي. مثلا مجاهدینو په جمهوریت کې په همدې نوم امتیاز اخیستل که ما جهاد کردیم. حال دا چې جهاد خود خدای لپاره وي. دوی خود امریکایان څخه پیسې واخیستل د عربو او د پاکستانیانو په مرسته په هغه وخت کې د روسانو په مقابل کې جنګېدل. دا دوه لوی قدرتونو جګړه وه. نو جهاد په دې کې له کمه شو. کټ موټ همدغه رقم د طالبانو کیسه هم وه. طالبان د پاکستانیانو لپاره د چینایانو په مرسته، د روسانو په مرسته او د ایرانیانو په مرسته د امریکایانو پر وړاندې جنګېدل. دا هم د دوه لوی قدرتونو جګړه وه یا د څو لوی قدرتونو جګړه وه. نو ته چې د روس لپاره جنګېږې بیا څنګه دعوه کوې؟ ته چې د چین لپاره جنګېږې څنګه دا دعوه کوې چې زه د خدای لپاره جنګېږم؟ تا خو د روسانو او د ایرانیانو او د چینایانو لپاره جنګېدی. په دې کې خو خدای نه ځایږي. نو کله چې دا خبره په بنیاد کې غلطه وي، یو شی چې په بنیاد کې په ذات کې غلطه وي، منافقت وي پکې کې، هغه ته بیا ته څنګه فتح ویلی سې؟ فتح خو ما وویل چې هغه وخت کېږي چې ته د خدای لپاره د اسلام لپاره جنګېدلی وای، بیا دا فتح وه. دوامه خبره تاسو د تلفات وګورئ د جمهوریت په وخت کې. ګورئ جمهوریت په وخت کې د امریکایانو تلفات د 2000 څخه تر 2300 پورې د دوی نظامیان وژل سوي دي. برعکس اویا زرو نه تر 1 لک پورې زموږ عسکر شهیدان دي. تقریبا 50 زره مو ملکیان شهیدان دي. دا نو صاحب په مسجدونو کې پټاونه وشو، په شفاخانو کې پټاونه وشو، سړک، پلچک، مکتب، بازار، بانک، هیڅ داسې ځای د طالب څخه پاتې نه و چې هلته د انفجار په کښې کې ونه کړي. حالا چې هلته یو امریکایي هم نه وه. اوس که دا جګړه واقعا د اسلام او د کفارو جګړه وای، دا نمبرونه باید سرچپه وای. 2000 به افغانان وژل سوي وای، 1 لک به د امریکایان وژلي وای. خو دلته تا 2000 امریکایان نه دي وژلي، 1.5 لک افغانان دي وژلي دي په ډېر بېرحمي سره. بیا په کوم اساس دغه ته د جهاد او د فتح نوم ورکولی سي؟ دا یې دویمه خبره. درېیمه خبره دا ده که تا طالبه په جګړه ګټلې وای، بیا صحیح وه، بیا به یو څه در سره منلي وای چې صحیح د فتح وشو. تا خو په معامله وګټل. که تا په جګړه ګټلې وای نو بیا 2 کاله ته په دوحه کې ستا ټیم، ستا مشران په دوحه کې د امریکایانو سره او پاکستاني ډګروالانو سره یو ځای د بندو دروازو تر شا مو د چیش مذاکرات کول. بیا خو نو فتح و. یو ځای چې فتح وسي بیا 2 کاله مذاکرې ته څه اړتیا ده؟ 60 ځایه امضاوې در څخه اخیستې دی، 60 ځایه شرطونه درته ایښي دي چې دا به کوې دا به نه کوې طالبه، او تا ټول ورسره منلي دی. نن ته دغه معاملې ته راځې د فتح نوم ورکړې، تر دې نه لوی منافقت او رذالت شته. تا هلته ورسره قرارداد امضا کړې. کله چې امریکایان وتل او دوی یوازې په میدان کې ول، دلته که مو په یاد د کابل دروازې، د کابل میدانوي دروازې مخته چې داعش ول چې انفجار وسو، په دغه انفجار کې دغه انفجار وروسته هغه امریکایي ځواکونه چې د کانټینرو پر سر ولاړ ول لاندې ملکي افراد وویشتل. دا ځکه وروسته ما شفاني څخه معلومات وکړو، هغوی وویل چې اکثریت خلک په د ملکیانو کې 2-3 متره نه پاس ویشتل سوي دي، د پاس نه ویشتل سوي. نو پاس د کانټینر پر سر امریکایان ول، طالبان نه و. ته د فتح خبره کوې، هلته ټول طالبان ولاړ دی او امریکایان دي خلک په مرمي وولي او ته هیڅ هم نسي ورسره کولی، ځکه تا هلته امریکایان ته تعهد ورکړی دی چې زه ستا څخه ساتنه کوم په افغانستان کې، تا ته هیڅوک تاوان نسي رسولی. د دغه جمهوریت په وخت کې په د وروستیو کلونو کې په وردګو کې امریکایي ټانک خراب سو، طالبانو سره خبرې وشو او طالبان ورته چې بس دا ټانک موږ درته ساتو، بېغمه سئ. 2-3 ورځې ټانک ورې ولاړو، بیا امریکایان راغلل، هغه ټانک یې بوتلی. په مشرقي کې امریکایانو طالبان د داعش پر وړاندې مشترک عملیات کول.
دا نو 2019 شل خبره درته یادوم چې وروسته دا خبره خلیلزاد هم ومنله، داسې نه دي چې دا نه دي منل سوی یا پټې خبرې دي. خلیلزاد لاړ وایي دا موږ کوو ځکه دا یې مشترک تهدید دی، موږ او طالبان سره غواړي چې اعتماد سازي وکړو. ته د کفر سره مشترک عملیات کوي وسړی، بیا چې موږ پوښتنه وکړي دا څنګه دا ایشان پیدا کوي، وایي په راډیو باندې په مخابرو باندې پیدا کوو. حال دا چې د امریکایانو یوه ورځ په مخابرو باندې طالبان موږ ته نه پیدا کول، خو د طالبان لپاره دا ایشان په مخابرو پیدا کول. ته هلته ځې ورو د کفارو سره ستا په چم مشترک عملیات کوي او دلته ما ته راځي د فتح خبره کوي. بیا چې کله یو ځای کې فتح کېږي، د فتح وروسته څه شي؟ ظلم او استبداد ختمیږي په اول سر کې. آیا نن په افغانستان کې ظلم او استبداد ختم دی؟ که لا زیات شو؟ هیڅ ډول ازادي تاسو نه لرئ، نه انساني نه اسلامي ازادي. هیڅ ډول تاسو ازادي نه لرئ په افغانستان کې. 40 میلیون انسانان ګرده بندیان دي د ټوپک په زور. آیا دا فتح دی؟ فتح خدا دی چې ظلم ختم سي، استبداد باید ختم سي. نه دی ختم. کله چې فتح کیږي امنیت راځي. آیا په افغانستان کې نن امنیت شته؟ طالب خو وایي چې شته، اما خو څو ورځې مخکې د خلیل الله حقاني ونه وژل سو، خپل په وزارت کې دننه کوچنی سړی هم نه و، د حقانیانو د کورنۍ بیخي مشر سړی و او بیخي ډېر زیات پوځ هم لري، نیم افغانستان هم د دوی په لاس کې دی. د اوس هم حقانیان ملا هیبت الله سره ځان وهي، یعنې دونه قوي دی. مګر خپل کاکا یې نسوی ساتلی و سړی، خپل قمندان نشي ساتلی، خپل والي نشي ساتلی. ته وایې فتح نه دی مځکه په اختیار کې ده، نه دی هوا په اختیار کې ده. یو کال مخکې، یو نیم کال مخکې الظواهري د القاعدې مشر د کابل په زړه کې امریکایانو درته وویشتې که نه؟ نو فتح دا رقم وي. ګورې دا زما خبره نه ده، دا ذبیح الله مجاهد دا خبره کوي. هغه څخه پوښتنه کېږي چې ملا هیبت الله ولې ځان نشي، دی وایي چې شه موږ خو نوي راغلي یو او دلته خارجي تیارې ګرځي، نو دې څخه موږ بیریږو ځکه ملا هیبت الله ځان نشي. حتی د دوی خپل مشر د تیارو څخه بیریږي. فتح نه تور خدای داسې چې مشر دې پټ ګرځي چې داسې نه کوم تیارې بم هم راپسې وغورځوي. دا څنګه فتح سو؟ بیا تر ټولو مهمه خبره، تر ټولو زیات مهمه خبره، عدالت. د فتح وروسته باید عدالت قایم سي. فتح د همدې لپاره کېږي چې عدالت تامین سي. آیا په افغانستان کې نن عدالت شته؟ او په هر ځای کې وګورئ چې عدالت نه وي، په هر ځای کې چې عدالت نه وي، هغه ځای بیا نو اسلامي نظام نه دی، هلته بیا نو شیطاني نظام دی. ځکه د اسلامي نظام بنیاد او بیخ عدالت دی. څو ورځې وړاندې زما څخه یو ځوان پوښتنه وکړئ، فکر کوم ریګی نومېدی، ریګی سکځی. ما ټول ورور زما څخه لاره ورکه ده، تاسو پر حق یاست، اوس طالبان پر حق دی، ما ته نه معلومیږي. نو زما دغه ځوان ته دا ځواب دی چې ته اوس وګوره چې آیا عدالت شته نن په افغانستان کې؟ ته خپل دسترخوان وګوره، د ولس دسترخوان وګوره، بیا ته د طالب دسترخوان وګوره، څو رقمه ډوډیانې خوري، څو ودونه لري، څو کورونه جوړ کړي دي، څنګه مفشن او موټرونو کې ګرځي. ته بیا خپل د ولس ژوند وګوره، خپل سطح د ژوند وګوره، د طالب وګوره چې د مځکې او اسمان فرق شته که نشته. دا نو عدالت سو؟ د غریب زوی که پر زنا ونیول سي، د غریب زوی که پر شرابو ونیول سي، څه به ورسره کېږي؟ وهل، ټکول، ویډیو به ځینې کېږي، بېعزته کېږي، په درو به ول کېږي، 10 کاله 20 کاله به بندي وي، بند به پراخېږي. اما په همدغه کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا، خپله د طالبانو د استخباراتو لخوا د پاسپورت د رئیس ورور، هغه د حقاني ورور پر شرابو او د نجونو سره د رقص په محفل کې پر زنا ونیول سو. څه ورسره وسو؟ 2 ورځې پاکستان ته واستوئ. دا څنګه شریعت دی وسړیه؟ دا څنګه قانون دی چې پر غریب تطبیق کېږي خو شریعت پر حقانیانو نه تطبیق کېږي، د پاسپورت پر رئیس نه تطبیق کېږي، د خندار بل مسؤل پر لواط باندې ګیر کېږي، خپله طالبان یې نیسي. کال باته ملا هیبت الله فرمان ورکړي چې دا خوشې کوي. ته د غریب بچی پر لواط ګیر کړې، یا به وګورې چې 10 کاله ولکه د لمر مخه وګوري. نو چې عدالت نسته، امنیت نسته، آزادي نسته، تر ټولو مهمه خلک ناامیده دی چې د هر چا سره په افغانستان کې خبره وکړي د ناامیدي خبره درته کوي، خفه دی. دا څنګه فتح سو؟ د فتح نتیجه خو باید عدالت وي، د فتح نتیجه خو باید پرمختګ وي، د فتح نتیجه خو باید امنیت وي، د فتح نتیجه خو باید امید وي، خوشحالي وي. دا هیڅ شی هم نشته په افغانستان کې، ټول سرچپه روان دی.
نو ځکه زه درته وایم چې هر څوک دا وایي چې افغانستان مو فتح کوي، هر طالب چې دا وایي هغه بد کوي.